د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت سرپرست والي مولوي محمد یوسف وفا په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره وکتل. په دغه ناسته کې دواړو خواوو په یو شمېر مسایلو بحث او نظریات شریک کړل. د بلخ ولایت والي د خپل کار په دفتر کې د یاد ولایت یو شمېر پانګوالو او صنعتکارانو سره وکتل. په دې کتنه کې د بلخ ولایت ځینې سوداګرو په بیلابیلو برخو کې د خپلو دوامداره فعالیتونو د جاري ساتلو ډاډ ورکړ او د اسلامي امارت څخه یې وغوښتل چې په خپله کاري ساحه کې د دوی شته ستونزو حل ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې د بلخ ولایت والي په دغه ولایت کې د ملي سوداګرو هر اړخیزې هڅې وستایلې. زیاته یې کړه چې د اسلامي امارت مسؤلان مسؤلیت لري چې سوداګرو او داخلي تولید کوونکو ته غوره فرصتونه برابر کړي. همدارنګه نوموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرو ستونزو حل لپاره به یوه کمیټه جوړوي ترڅو په هره برخه کې د دوی ستونزو ته پر وخت د حل لار پیدا کړي. د قزاقستان هیواد د خپلو بشري مرستو په دوام د حیرتانو په بندر کې د اسلامي امارت چارواکو ته د خوراکي توکو یوه جوپه وسپارله. په دغو مرستو کې د خوراکي توکو 15 واګونونه شامل دي چې د دغه هیواد د سفیر په وینا په څو ورځو کې به تر 40 زیات د مرستو واګونونه افغانستان ته راورسیږي. د قزاقستان هیواد د سفیر لخوا د دغو بشري مرستو د سپارلو پر مهال د افغانستان د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلینو د سیمې له هیوادونو سره د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د افغانستان ښې اړیکې یادې کړې. دغه راز یې له ګاونډیو هیوادونو څخه د اقتصادي ستونزو د لمنځه وړلو او د دغه هیواد د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د لا زیاتو بشري مرستو غوښتنه وکړه. قزاقستان څخه ډیره مننه کوو چې په همیشنۍ همکارۍ سره نن یو وارې بیا زموږ د طبیعي پیښو متضررینو کورنیو څخه مرسته کړې ده او همدارنګه ټولو مرستو کوونکو هیوادونو ملي او بین المللي مؤسسات څخه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغان طبیعي پیښو په وړاندې ولس سره مرسته وکړي. روابط امارات اسلامی در همه مملکت الحمدلله روز به روز خوبتر است. کنسولگرها در اونجا روان شده. باز ما کوشش میکنیم که از این زفتر دیگه همسایه‌های ما که است ما تقاضا میکنیم که کمکی داشته باشن، کمک در افغانستان. یو اتیا واګونه مرستې چې دا د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ولس سره بکیږي له دو څخه تقریبا 15 واګونه مرستې را رسیدلې دي او 40 واګونه مرستې به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې سبا ورځ کې به انشاءالله راورسیږي. په ورته وخت کې د قزاقستان هیواد سفیر د خپل هیواد د بشري مرستو د بهیر او اندازې په اړه توضیحات ورکړل او زیاته یې کړه د قزاقستان خلک او دولت هوډ لري چې په راتلونکي کې د افغانستان له خلکو سره د مرستو رسولو بهیر ته دوام ورکړي. اولین بخش از کمک از شمال از آرد 30 واگن آرد است، 5 واگن نخود است و فردا انشالله بخش دوم می آید. اونجا روغن، شیر و برنج سیاه می آید. د یادونې وړ ده چې دغه مرستې ټول ټال یو اتیا واګونونه دي چې پکې اوړه، غوړي، وریجې، نخود او شیدې شاملې دي چې په دغه پړاو کې 10 واګونه اوړه او 15 واګونه نخود هیواد ته داخل شوي او پاتې نور به هم په راتلونکو ورځو کې هیواد ته راورسیږي. د بلخ ولایت د صنایعو او کانونو خونې مسؤلینو د یاد ولایت په کچه د فابریکو له خاوندانو سره د اسلامي امارت د بې پرې ملاتړ له امله ستاینه وکړه او د تولید په بیلابیلو برخو کې د ځان بسیاینې یادونه وکړه. د بلخ ولایت د صنایع او معدن ریاست رئیس خپلې کلنۍ لاسته راوړنې له رسنۍ سره شریکې کړې. ویې ویل چې د افغانستان اسلامي امارت په تیر یو کال کې صنعتکارانو ته غوره فرصتونه برابر کړي چې مالیاتي جرایم او صنفي جوازونه هم ماپ کړي. همدارنګه هغه وویل هغه خام مواد چې له بهر څخه راځي پر هغې ګمرکي مالیه هم ماپ کړي. جرایم مالیاتی از طرف امیرالمومنین معاف گردید. از طرف امیرالمومنین فرمان صادر شد که تماما تولیدات داخلی باید ارگانهای دولتی و مردم استفاده بکنند و همچنان در بخش موادی که
به شکل قاچاق و بی‌کیفیت از بنادر داخل و وارد می شدن، جلوی از او را گرفتن. همدارنګه نوموړي وویل په دې موده کې د صنعتکارانو د پاسپورت او ویزو ستونزه هم حل کړي او داخلي تولید کوونکو ته د اړتیا او ضرورت په اساس وسله هم ویشلي. تشویش‌هایی که صنعتکارای ما داشت در حیث امنیتی، در حیث گشت و گذار خود، در حیث فعالیت‌های خود، ما کلش مرفوع ساختیم. سلا به خاطر امنیت صنعتکار داده شد. از صنعتکار در هر جایی که بودن بود و باش میکردن یا کار و جای فعالیتش بودن اوجا امنیت تامین شد برایشان. د بلخ ولایت د صنایع او معدن اداره صنعتکارانو ته ډاډ ورکوي چې د پانګوالو او داخلي تولید کوونکو ستونزو حل په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې